بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پرزونې وړاندې کوم. زه نن د افغانستان د اشغال کېدو نه وروسته چې په افغانستان کې څه وشول د خپل سریال 12مه برخه تاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. چې څنګه په 11مه ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې میک کرسټل د ملکي تلفاتو د کمولو دپاره ډېرې هڅې کړې وې او په هغې کې هغه تر ډېره حده پورې کامیاب شوی هم و، خو هغه بیا د دې سره سره د حکومت د پاکولو لپاره هم هڅې شروع کړې. د حکومتدارۍ او پراختیا په برخه کې ستر پرمختګ د امریکا د پلان برخه وه. میک کرسټل وروسته لیکي چې د افغانستان د حکومتدارۍ په برخه کې اصلي کمزورتیا د ټولو ستونزو مرکز و. د مشروع حکومتوالۍ په نشتون کې رښتینی پرمختګ ناشونی و. استدلال دا و چې اداري فساد، د توکو او خدماتو ضعیفه تحویل او غیر عادلانه تګلارې به خلک د طالبانو اړخ ته بوځي، نو په داسې حال کې به بیا د افغانستان حکومت هیڅکله هم خپل حفاظت ونه کړی شي، بلکې د سقوط سره به مخامخ شي. سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت هم غوښتل چې د فساد او د حکومتدارۍ ستونزې حل کړي. اوباما په کرزی باندې د خپل حکومت د فساد له امله نیوکې کولې. د اوباما په لومړۍ غونډه کې چې د کال 2008 کال د جولای په میاشت کې افغانستان ته د یو سناتور او د ولسمشر د نومان په توګه سفر کړی و، کرزی ته خبرداری ورکړی و. زه غواړم ټینګار وکړم چې څوک هم ولسمشر شي، د متحده ایالاتو دولتونه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان دولت هم باید له فساد او نشي توکونو سره مبارزه وکړي. د میک کرسټل کارمندانو او د اکیمبري سفارت د یو ډېر ښه ملکي او نظامي کمپاین پلان جوړ کړو چې په هغې کې عدالت، حساب ورکوونکي او شفافه حکومتوالي، دوامداره دندې، د کار کروندې فرصتونه او بازار ته لاسرسي، فساد او مخدره مواد په ګوته شوي وو. میک کرسټل هڅه وکړه چې په سیستماتیک ډول د فساد سره مبارزه وکړي، چې په هغې کې د فاسدو مشرانو د لرې کولو هڅې هم شامل وي. هغه له فساد سره د مبارزې لپاره یو ځواک جوړ کړ او سارا چایس د خپلې سلاکارې په توګه وټاکله. د امریکې او انګلستان سفارتونو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې د کرزی لخوا به ولسوالان او والیان اداره کول، په دې خبره قانع کړل چې د هر والي او ولسوال نه د ګمارلو لپاره لیکلي ازموینې واخیستل شي، تر څو چې د ډېرو ښو کسانو انتخاب منځته راشي. له 2010 څخه تر د کال 2012 پورې ریاست هڅه وکړه چې د نااهله والیانو او ولسوالانو نه ولس خلاص کړي، او څه لږ ډېر په دې هڅو کې بریالي شوي هم وو، مګر د کسانو په ګمرولو کې به سیاست او پیسو یو ډېر لوی رول لوبولو. افغانان د امتحانونو او نورو معتبرو پروسو په مخنیوي کې ډېر زیات ماهر وو، نو د بدبختۍ نه به داسې مشران ګمارل کېدل چې هغوی سره به د وطن او د ولس د ګټو پرته یوازې خپلې شخصي ګټې مهمه وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د نظامي زیاتوالي په ملاتړ کې ملکي زیاتوالی هم پیل کړو. نږدې 900 اضافي ملکي وګړي افغانستان ته واستول شو چې د ولایتي بیا رغونې ټیمونو او د ولسوالیو په ټیمونو کې کار وکړي. د امریکا سفارت او د بهرنیو چارو وزارت غوښتل چې یوازې د ولایتي بیا رغونې ټیم له لارې د امکان تر حده زیات د کلو او د کلیوالو سره ډېرې مرستې وکړي. د ولایتي بیا رغونې ټیمونو او د نویو ولسوالیو د ملاتړ ټیمونو دواړو کې ملکي خلکو حکومتي چارواکو ته لارښوونه کوله. وړې وړې پروژې شروع کړې شوې چې خلکو ته د دولت لخوا د توکو او خدماتو وړاندې کولو کې د ښه والي لپاره هڅې وکړي. د دوی له مهمو دندو څخه یوه دا وه چې د افغان حکومت سره د ټولنیزو شوراګانو په ټاکلو کې مرسته وکړي، تر څو د زورېدلو ډلو استازیتوب ښه کړي. په امنیتي برخو کې د طالبانو پر ضد عملیات ګړندي کړل شول. د کلونو نوښتونو
ټکنالوژیکي پرمختګونو او د تمویل زیاتوالي اغېزمنتوب ښه کړو. د استخباراتو تحلیل ډېر ښه شوی و. ټیمپو ډېره لوړه وه. له 2003 څخه تر د کال 2008 پورې میک کرسټل په خپله د ځانګړو عملیاتو د قومندان په توګه ډېر نوښتونه رامنځته کړل. د استخباراتو د شریکولو مرکزونه، د شواهدو په ساحه کې استخراج، د استخباراتو شریکول او د عمل وړ استخباراتو چټک تعقیب په میاشت کې په سلګونو بریدونو ته وده ورکړه. د 2009 کال د جون په میاشت کې میک کرسټل د افغانستان لپاره د امریکای د فوج د ځانګړو عملیاتو د ځواکونو او بې پیلوټه الوتکو د یوې لویې برخې غوښتنه وکړه. هغه د دقیقو بریدونو یو سخت کمپاین چلول غوښتل. جنرال پیټریاس او د ګډو ځانګړو عملیاتو د قومندان مرستیال اډمیرل بیل میکریون د میک کرسټل غوښتنه پوره کړه. په مني کې په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو د ټیمونو شمیر 3 چنده شو. میکریون باګرام خپل لومړنۍ قومانده جوړه کړه او هغه به له هغه ځایه د توریزم ضد د هدفونو څارنه کوله. د 2009 کال د اګست له میاشتې راهیسې د میکریون د ځانګړو عملیاتو ځواکونو خپل هدف پراخ کړو چې د ټیټې کچې طالبان پکې هم شامل کړل. اعتصاب کوونکو ځواکونو به هر شپه په یو هدف برید کولو. د 2009 کال د فروری او د 2010 د دسمبر ترمنځ د شپې د عملیاتو شمیر 5 چنده زیات شوی و. ځانګړو ځواکونو هره میاشت لسګونه طالبان وژلي او یې ژوندي نیولي وو. متحده ایالاتو په پاکستان کې هم د طالبانو رهبري په نښه کړه. بې پیلوټه الوتکو د 2004 کال راهیسې په پاکستان کې هدفونه په نښه کړل چې اوباما کارول زیات کړل. په پاکستان کې بریدونه په 2008 کال کې له 14 څخه په 2009 کال کې 54 او په 2010 کال کې 122 ته ورسېدل چې په هغې کې د القاعدې د څو مشرانو او د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود په ګډون ګڼ شمېر نور کسان هم ووژل شول. سپینې ماڼۍ په پاکستان کې دننه د حقاني شبکې پرته د افغان طالبانو پر ضد د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو اجازه نه ورکړي. اوباما او بایدن په پاکستان کې پر افغان طالبانو د بریدونو لپاره فوزي غوښتنې د جګړې د پراخولو غیر مسؤلانه هڅې وبللې. د پاکستان د فوج د سترې کیاني نه غوښتل چې افغان طالبان او حقاني شبکه تر برید لاندې راشي. هغه په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو او هوایي بریدونو پر وړاندې د مشرف محدودیت ته دوام ورکړو ځکه چې هغلته په کوټه کې د طالبانو مشرتابه شتون درلود. د ځانګړو عملیاتو ځواکونو ته د پاکستان د اړخه اجازه نه ورکړل شوې چې په پاکستان کې دننه برید وکړي. د 2008 کال په سپتمبر کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو په قبایلي سیمو کې د القاعدې په یوه ګمان شوي ځای برید وکړو او په غلطۍ سره ملکي وګړي ووژل. پاکستاني مطبوعاتو پر دغه برید سختې نیوکې وکړې. رئیس جمهور بوش هم خفه و او په پاکستان د راتلونکو بریدونو بندیز ولګاوه. د پاکستان سره د امریکا د اړیکو په اړه اندېښمن اوباما دا بندیز په خپل ځای پرېښود. په پاکستان کې طالبانو کولی شو چې د امریکې د توریزم ضد عملیاتو د نشتون په وجه نسبتاً بغیر د خنډه فعالیت کولی شو. له 2006 راهیسې ایکنبري او بیا میکنیل او میککرنن د افغانستان اردو او پولیسو ته وده ورکړه. د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د متحده ایالاتو تمویل په 2006 کې د 1.9 میلیارډه ډالرو څخه په 2007 کې 7.4 میلیارډه ډالرو ته لوړ شوی و. اردو په 2006 کې له 6,000 څخه په 2008 کې 8,000 ته لوړ شوی و چې داسې اوس 15 قولي اردو لرلې. په هر قولي اردو کې 3 لواګانې وي. په هر لوا کې 3 پیاده کنډکونه وو او د توپخانې بیټرۍ پکې هم شامل وي. هر پیاده کنډک په رسمي توګه د 650 کسانو باندې مشتمل و. د دې هڅو سره سره د اردو او پولیسو شمېر لا هم ډېر زیات لږ و. د 2008 کال په پای کې 7 کال وروسته یوازې 1,48,000 عسکر او پولیس په 30 میلیونه نفوس هیواد کې د سخت بغاوت سره مبارزه کوله. د 20مې پیړۍ په پای کې امیر عبدالرحمن خان یوازې د 5 میلیونو نفوس لپاره 1,10,000 قوه درلودله چې په هغې کې 80,000 قبایلي لیویز او 80,000 د اردو کسان وو. میک کرسټل غوښتل چې د اردو او پولیسو پلان شوي ټول ځواک لوټ کړي. هغه او واشنګټن د 3,52,000
په ګډ فوج او پولیسو چې پای کې 1,95,000 اردو او 1,50,000 پولیسو باندې تاسیس شول. د مکرسټر تر لارښوونې لاندې پوز یو کوچني او رو جوړ شوی ځواک څخه لوی او ګړندی جوړ شوی ځواک باندې بدل شو چې کولای شي په چټکۍ سره عملیات وکړي. مکرسټل دا خطر منلی و چې د سرعت په وجه به د سرتیرو او پولیسو کیفیت زیانمن شي، خو سرتیري او پولیس به د پخوا په پرتله په وسله ښه سمبال او ښه وروزول شي. د اردو معیاري استخدام به د 6 میاشتو لپاره روزل کیږي. افسران به اکاډمۍ ته لاړ شي او د نوي پولیس استخدام شروع شو. او د موجوده د پولیسو ځواک چې اکثره کسان هیڅکله هم رسمي روزنه نه و ترلاسه کړې، د دوی او د نوو استخدام شو پولیسو د روزنې لپاره یو دردناک بهیر پیل شو. د مکرسټل قوماندې د پولیسو د روزنې لپاره لږ تر لږه 3 اونۍ وخت وټاکلو. مکرسټل په مشوره ډېر ټینګار وکړو. هر افغان کنډک لوا او قلي اردو ته له 10 څخه تر 15 مشاورین له مخکې ګمارل شوي وو. د مشاورینو سربیره د امریکا کنډکونو به د افغان فوج کنډکونو سره ملګرتیا کوله او له هغوی سره به په شریکه عملیات هم کول. د متحده ایالاتو هر کنډک په عمومي توګه لږ تر لږه یو افغان همکار هم درلودو. پولیسو ته مشوره ورکړې شوې وه چې د متحده ایالاتو ملکي قراردادیان، د ولایتي بیا رغونې ټیمونه، د نظامي پولیسو قطعات او ځمکني پلاټونونه د ضرورت په وخت کې د پولیسو سره د کومک لپاره خپل مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. مکرسټل له خپلو سلاکارانو سره تمه درلودله چې هغوی وکړي چې په هماغه مرکزي دفتر کې چې افغانان پکې اوسي د هغوی سره د افغانانو په څیر ژوند وکړي او یا هم له هغې سره بالکل نږدې اوسي. امریکایانو به همیشه افغانانو ته ویل چې موږ به اوږه په اوږه ستاسو سره همکاري کوو. په راتلونکو 2 کلونو کې د متحده ایالاتو نږدې هر کنډک به د 30 کسانو څخه 1 یا 2 مشورتي ټیمونه پر مخ بوځي چې د امکانات تر حده د افغان اردو او پولیسو سره کار وکړي. افغان فوج په تاجکو، هزارهګانو، ازبکو او پښتنو باندې مشتمل و، خو د تاجکو تعصب همیشه دوام درلودلو. د دفاع د پخوانی وزیر محمد فهیم او د لوی دستریز بسم الله خان د پراخې شبکې له لارې تاجکانو په فوج کې پراخ واک ترلاسه کړی و. بسم الله خان د کسانو په مقررولو کې په بشپړه توګه نفوذ درلودو او په احتیاط سره تاجکان په مهمو پوسټونو کې ځای پر ځای کړي وو. د دفاع وزیر رحیم وردک داغه د هله زلو د مزنه دولولو توان نه درلودو. د لوا اکثره قماندانان او د کنډک خشمر قماندانان دولت ته نه بلکې بسم الله ته وفادار وو او د احمد شاه مسعود لوی عکسونه به اکثره د دوی په میزونو پراته وو. د کرزي د رسمي دفتر څنګه د جلال آباد د ختیځو د پښتنو شمیر په فوج کې کم وو او د سویلي پښتنو شمیر خو په بشپړه توګه کم وو. د 2009 کال لویه پیښه د ولسمشرۍ ټاکنې وې. ډاکټر عبدالله د کرزي لومړنی سیال وو. ډاکټر عبدالله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار کولو له امله د نورو تاجکو زورځواکانو په ډله کې د تاجکو د یو سیاسي شخصیت په توګه راڅرګند شو. د دفاع وزیر محمد فهیم لا تر ټولو پیاوړی تاجک وو، په داسې حال کې چې بسم الله خان د فوزي چارو څارنه کوله او محمد عطا په مزار شریف کې واک ترلاسه کړی وو. ارمان الله صالح د افغانستان د استخباراتو ریاست NDS رئیس وو او کرزي د دوی په منځ کې د یو بېتوانه ولسمشر په توګه شتون درلودو او کرزي په دې پوه وو چې هغه د دوی پرتله هیڅ هم نشي کولی. نو فهیم د کرزي په ټیکټ د لومړي مرستیال لپاره د هغه د انتخاب په توګه وټاکل شو. د ډېر غلمغل نه وروسته عبدالله په پای کې کرزي ته تسلیم شو، خو د یو تاجک کاندید کېدل په افغان سیاست کې د تاجک ځواک د ثابتولو لپاره یوه لاره وه. د ټاکنو په درشل کې له کرزي سره د امریکا اړیکې خړې پړې شوې وې. کرزي په خپل حکومت کې د فساد په اړه د یو څه کولو لپاره د سفیر ایکنبري او د نورو امریکایي چارواکو غوښتنې ته پام ونه کړو او ادعا یې وکړه چې په افغانستان کې جګړه د پاکستان له امله ده، نه چې د کمزوري حکومتوالۍ له امله. رنګین دفتر سپانته چې د کرزي د ملي امنیت سلاکارو د کرزي هغه شکایتونه په ګوته کړل او هغه د امریکایي چارواکو، د امریکایي او انګلیسي کارپوهانو او د دواړو هیوادونو د رسنیو غیر واقعي تحلیلونه تکرار کړل چې ګنې د افغانستان د کړکېچ اصلي لامل ناسمه حکومتداري ده. سپانته زیاته کړه
چې امریکایي او برتانوي چارواکو د افغان څارنوالانو او د پولیسو مسؤلیت په غاړه واخیستو او موږ یې په اغېزمنه توګه زموږ له حاکمیت څخه محروم کړو. بوش تل د کرزي طرفدار و او له کرزي لپاره به هره اونۍ د ویډیو کانفرنسونو په غرض وخت ټاکلی و، خو بیا هم په داسې حال کې چې د ملکي تلفاتو یا د پاکستان په اړه د کرزي اندېښنو ته په شایسته ډول پام نه کوو، چې بیا وروسته اوباما او د هغه ټیم فکر کاوه چې بوش کرزي له غیر ضروري اهمیت ورکړی و. اوباما د 2010 کال تر مارچ پورې ویډیو کانفرنسونه وځنډول. په امریکا کې ریسیشن یعنی کساد او نور مهم مسایل د هغه لپاره د هغه د پاملرنې وړ وو. د رحم پر ضد د قضاوت په وسیله د ولسمشر مرستیال بایدن او ځانګړي استازي هولبرګ له کرزي سره یو لړ ناهیلي کوونکې ناستې درلودلې چې په ځینو وختونو کې د کرزي سپکاوي ته خبره ورسېدله. په واشنګټن او په کابل کې د متحده ایالاتو د مرکزي دفتر له لارې اوازې خپرې شوې چې کرزي د ذهني فشار ښکار دی، درمل خوري او چرس کوي، او مهم استخباراتي راپورونه د شواهدو په توګه وړاندې کول شول چې دا هر څه تر ټولو د بد ډول د ګپ شپ په څېر ښکارېدل او دا د دې نښه وه چې شیان په کوم لور باندې روان وو. د دې نه وروسته چې څه وشو نو هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې بیانوم انشاءالله. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زمونږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن د اباسین نه تر دمو پورې لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.